ملګرو بالکل پروګرام مخ پړوان دي د صدر محترم سے په اجازه سره بوزم لومبه خپل دغه یو څو شعرونه وای په وینو سره دي پښتونخوا کې پښتانه لاسونه په وینو سره دي پښتونخوا کې پښتانه لاسونه دشمن حمله کوي وړي رانه درانه لاسونه او د خیر په ځای به د جبر په لمبو سودول د بیوسۍ نه چې به کوم ځای ودرېده لاسونه د خیر په ځای به د جبر په لمبو سوځول د بېوسۍ نه چې به کم ځای ودرېده لاسونه او د فلسطین مقابله کې ښه محکم ودرېږه د فلسطین مقابله کې ښه محکم ودرېږه ظالمه مږ د پتندي او پلیمه لاسونه مننه وایي د فلسطین مقابله کې ښه محکم ودرېږه ظالمه مږ د پتندي او پلیمه لاسونه بجلی زمونږه ګیس زمونږه بیا هم وجني مونږه بجلی زمونږه ګیس زمونږه بیا هم وجني مونږه د دې د پاسه مو په اور کې سوځېده لاسونه مننه او که د واکدارو مو اغیارو سره مرسته نه وه که د واکدارو مو اغیارو سره مرسته نه وه عمرانه ولې به د جنګ پکې راتله لاسونه په خپلو دغه شعرونو باندې ډېر محترم نیاز علي خان صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي نیاز علي خان صاحب زمون خو د شاعرۍ څه دونه تجربه نشته خدا د دې ملګرو مینه ده نو دوی ته به یو دوه شعره او بیا یو وړوکی غوندې کلام د سید محمد طیب صاحب وړاندې کړو سترګې تورول در سره خوان کا سترګې تورول در سره خوان کا مخ ته د کتل یاره ثواب دی او بل شعر دی وای شرطونه د دین اهم رکن دي ګرځېدلي شرطونه د دین اهم رکن دي ګرځېدلي پښتون ته نصیب کړي رب ایمان په اتفاق د دین پاس دا طیب صاحب یو وړوکی غونډه کلام وای وختونه چې بدلیږي زمانه خو بسوي وختونه چې بدلیږي زمانه خو بسوي آخر په دومره سکی خزانه خو بسوي د ژوند هر غړې د مرګ د خلی نه چې راوځي د ژوند هر غړې د مرګ د خلی نه چې راوځي د دې د پاره هم یو بهانه خو بسوي د ژوند هر غړې د مرګ د خلی نه چې راوځي د ژوند هر غړې د مرګ د خلی نه چې راوځي د دې لپاره هم یو بهانه خو بسوي و اخر دا دومره مړ چې دوباره را جمع کیږي اخر دا دومره مړ چې دوباره را جمع کیږي شپېلې د اسرافیل او ترانه خو بسوي او توي بچ مجنون شوي د جنون لارو ته ګورا توي بچ مجنون شوي د جنون لارو ته ګورا پلار د مقصود کی ټکانه خو بسوي